وتر به وکړو بیا به صفا او مروه Зараз я сильный. Come on, brother. Come. بسم الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دا دی روان سول د خیر سره عمرې ته شدای د بس څخه راکښته سولو بس موغه شاته دی نو اوله پلا ده چې د مسجد دغه دی د مسجد و منطقې ته رانونه وتلو او اوس به ورځو د خیر سره مخ پر مسجد حرم شریف د مکې مسجد خدا سي دی چې کار شه پوره زبردسته پر جوړ دی پر شروع دی او دلته چې دی دا مسجد کې کار شروع دی شاته ویني دا غټ وټل زرغون دغه کلاک ټاور ورته وایي نو دلته چې موږ اوس ورسو دلته اول صفا او مروه دي صفا او مروه د هغه تیریږو بیا نو مسجد ته ورځو ډېر خلک دي او که څه هم اوس د ماخستن لمونځ سوی دی خو او کم 9 بجې دي موږ رالو د جدې څخه سهار وختي مو چې د وټله څه حرکت کړی دی نو انشاءالله تر اوسه پورې ښه سفر تېر شوی دی ډېر مزهداره الله پاک دې نورو مزهداره کړي د خیر سره دغه دی روان یو کار شروع دی دې خواته کنسټرکشن هوا هم بده نه ده باران سوی و دا څو ورځې نن لا باران اوس نسته خو دا څو ورځې سوی و نو بس الله پاک دې زموږ عمرې قبلي سره ستاسې اوس د ټولو مسلمانانو د عبادتو درځئ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك شل کاله پوره ټیک شل کاله در مخه ما حج وکړي الله دې قبول کړي هغه وخت دغه اوس چې د مسجد په ساحه کې راځي دا ګرد ځای د بسانو اډه وه دلته د عزیزیه څخه به موټران راتلل بسان د دغه شاته هغه غرول شاته هاخواته عزیزیه او 15 کیلومتره لرې ځای دی هغه وخت هوټلونه هلته وه او دغه چې وه دا د بسانو میداني وه او اوس دا ګرده منطقه هغه د دروغه ځایه پورې ګرده مسجد سوی ده ډېر کار سوی دی خو نو ځای نور هم غټېږي ورځ په ورځ انسانان ډېرېږي او خلک یې شوق هم د دین دا ډېرېږي ماشاءالله نو کوچني وو غټ وو تور و سپین ګرده را روان دي مخلوق دی د هر طایفې د هر ځای د هر رقم خلک راځي دغه دی ماشاءالله اول هغه دی اول دیوال دی د دې خوا څخه صفا او مروه ده دغسې تر هغه به ور اوړو بیا نو هاخواته مسجد دی مسجد شریف دی هغه وټل دی کلاک ټاور نومیږي دغه یې د دوی قصر دی د پاچا هغه خواته د غټ دیوال چې دی نور نو دې خواته کورونه دي ولته لوړ نه معلومیږي سهار به در ښکاره کړو دا یې لار جوړه کړې ده دلته به ورسو د دا میداني څخه دا دی وایي درګردو تیزه لار ده نو درګردو تیزه لار به وګورو د تشنابو لار ده بس د ټیشي بویان دي ده یو رقم سبحان الله دا خو بیخي نږدې ورته رالو به
بوټونه بدل ته پلاس کې کړم بوټونه پلاس کې واخلم فکرې ما ودرېږه دلته کې نه ګوري ځکه باب علي اوکې راځي 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 داسې در صفا او مروه را تیر سولو اوس به دلته په سور وځغلو نو تیر به سو دلته د ګاډیو ځای دی نو دا دی د غره ووتلو تر صفا او مروه را واوښتلو اوس به نو اوله پلا د خیر سره مکه شریفه وینو بسم الله سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله ښه اوس به ورشو طواف وکړو سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله شداغه دی الحمدلله اوس به ورکشته سو چې طواف وکړو د خیر سره دا د طواف لوړ ځای دی دا نو ښه اوږد دی غټ دی نو موږ خو ستړي یو د شپې ناوخته دی اوس به د خیر سره ځان ورسوو هلته لاندې به طواف وکړو دعاوې به وکړو او موږ تاسو ټولو ته به دعاوې وکړو د خیر سره چې لاندې لار پیدا کړو څه پیپونه وکړو بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأجمعين الله أكبر الله أكبر تكذي Skal jeg kysse Er det den? han som rigtig fod? Nej, det er jo en sofa. Til at lave den? Hvor er det han som rigtig fod? Rigtig noget? Hvor magt er magt? شدادي و فكري ما ترسو والته ورته کوي مقام ابراهيم سره هم داغه دی زیارت وکي وم طواف دی ډیر دعاوې مو وکړلې ټولو ته اوس نو دا دی ان شاء الله داغه طواف چې خلاص سي دوه رکعات به دغه وکړو نو راځي داغه طواف هم په دعاو سره خلاص تکمیل کو د خیر سره له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
جهد البلاء ودرك وسنو طواف خلاصو او دغه پاته د ادبار رکعت المنز د مقام ابراهیم سره نو المنز به وسوکو بیا به ورشو سایه او مروه سایه به وکړو د صفا او مروه او نو ان شاء الله تعالی چې ورته دغه به کورشتان کشنی والسلام علیکم او ہے سخت باران سو یو دم ویتر به وکړو بیا به صفا او مروه هغه ما ولیده بس که را شی نه و توافق اکسپټن کیږي ښه دا دی اوس صفا او مروه د خیر سره شروع سوله دا نو د یوه ځایه څخه تر بل ځایه پورې اووه وارې ځو نو دلته شروع کیږي پر دا غره باندې بسم الله الله اکبر تیار ہے بسم الله الله اکبر مو ویل ورځئ او لکیوس ولې کمه کې دی حبيبة میشن اکامپلیشډ ولاړولو چې اوسو چې چپلکی مورکس ولې نو اوس به چپلکی رانیسو
عرب هوټل ته ورځو د خیر سره واخله انځله ځان ته یوه جوړه واخله ته دا ونیسه ښه حذیفه واخله یو جوړه 45 کومه دي 45 نمره به نه وي دا څو دي څلور څلوېښت دی لږ چې د اوبو ته داسې ده دا هم څلور څلوېښت اوس زموږ پښې خو غټې دي شپږ څلوېښت اووه څلوېښت او دوی څلور څلوېښت لري د تشناب نمبر 4 او اته نمبر ګیټ د مکې شریفې څخه چې راووځې دلته لاندې د دا ټاور څخه په مابینځ کې دلته لاندې د ورشتان کوچني کېږي نو دلته به ورسو هلته به یې کوچني کړو د خیر سره او ډېر ښه نامې دغه آفر درکوي سلام علیکم هوګیا نو ډېر خلک درته ګوري وایي راځه چې ورشتان در کوچني کړمه نو دلته هغه مکډونلډز دی دغه سټیوارټ صاحب او زه خو بیا په نیت کې لرم چې دا هیډ مساج هم وکړم د خیره دوکانونه هم ستا دلته د هلته به یې واخلو بیخي ستړي وه تر هغه ځایه پورې نه شو تللی عمره مو هم کړې دا ټوله د ټاور د ننه چې دی ډېر ځایونه دي د ټاور د ننه هلته دوکانونه دي او دې خواته ناهي دی السلام علیکم ہو گیا راسه دلته وځه هو په ایران کې سیګریټ څکول منع دي ښه رسټورانټونه دي کیسې دي اوس به موږ پیدا کوو هغه خپل نفر چې هیډ مساج هم درکړي د خیر سره وبه ګورو چې چیرې دی هغه यार वो एक हेड मसाज भी देता था उधर यार इधर हेड मसाज कौन देता है एक था ताहिर भाई इधर कहीं भी नहीं हेड मसाज यार लास्ट टाइम हेड मसाज चीरी वो जागा दलته دا هغه اولته ولکشي کم یو انا حذیفه څه شو
या यार ताहिर भाई है ना? 2 रियाल ताहिर भाई किधर है? ताहिर भाई 2 रियाल इन्होंने बाकी देना। एक मिनट आओ भाईजान, यार मुझे ताहिर भाई चाहिए। ताहिर भाई किधर है? दुकान नंबर कौन सी है? यार वो तो पता नहीं है, उसने बहुत अच्छा सा हेड मसाज दे दिया। देखो अस्सलामुअलैकुम, ताहिर भाई किधर है? ताहिर भाई नहीं है? अरे यार उसने बहुत अच्छा सा हेड मसाज दे दिया मुझे। कौन कर सकता हो हेड मसाज? अरे यार हाँ, इसको तो ब्लेड लगा दो यार, दोनों का ब्लेड लगा दो का ना। बच्चे ना दे फिन हाँ अगवाई वाई डायलेक्ट स्केल माल दे फिन। अरे यूट्यूब इज रेडी, यूट्यूब इज रेडी, यूट्यूब इज रेडी फॉर हेड मसाज। ये लो भाई, यार मैंने सोचा ताहिर भाई है लेकिन वो नहीं है तो क्या करे भाई। भाई अरे यार क्या मजेदार काम किया। आप इक्रिमा ये साइज वाले। अरे यूट्यूब इज रेडी, क्या करे यार, यूट्यूब के लिए क्या करे भाई। हाँ? हाँ थोड़ा सा यार 1 इंच, 1 इंच छोटा करो, ज़्यादा नहीं, और सेम स्टाइल। आप भी पाकिस्तान से भाई? पाकिस्तान कराची से या मुल्तान से? अरे मुल्तान वाले लोग बहुत अच्छा कटिंग करते हैं। सही बात है नहीं? عمره وسپر خلاصېدو ده د خیر سره، نو طواف مو وکړ، سایه مو هم وکړله، او اوس یوازې پاته دی down now. څه وانځله هغه نوره ډوډۍ پرانیسي. دا مړی په دغه کې وړي د ستیه شخی شپام سوله بیا نو دغه سي راځه بیخي ډېر مخلوق دی ماشاءالله ماشاءالله. ښه ورځ وه ماشاءالله، برکتي ورځ وه.